السلام علیکم ملګرو، راډیو کې چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه ملګرو نوې ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه درښیم دوستانو، که چیرې تاسې ټویټر کاروئ او په ټویټر کې تاسې خپل ملګري یا هم نور کسان بغیر ستاسې د ملګرو څخه تاسې ټک کوي، هشټګ در سره کوي دوستانو، تاسې ټک کوي، ستاسې نوم هلته په لیست کې راوړي دوستانو. نو تاسې غواړئ چې دا ټک بند کړئ، بیا څوک نشي کولی ستاسې ټک کړي په ټویټر کې. نو راځئ دا ویډیو تر پایه زموږ سره وګورئ دوستانو. ستاسې څخه هیله کوم چې اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ. د ګنټۍ نشان وهلو څخه وروسته په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې تاسو ته معلومات راسي. زه ټویټر خلاصوم. دا د دوستانو کله چې ما ټویټر خلاص کړ، د پروفایل په تصویر باندې کلیک کوم دوستانو. د هغه څخه وروسته لاندې راځم، دلته لیکلي دي سیټینګ اینډ پرایوسي. کله چې مې په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړ دوستانو، د هغه څخه وروسته راځم لاندې، دلته لیکلي دي پرایوسي اینډ سیفټي. په دغه ځای کې تاسې په خپل لیدلی شئ دوستانو. کله چې مې په دې ځای باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته لیکلي دي پروټکټ فوټو ټاګینګ anyone can tag you. کله چې په دې ځای باندې موږ کلیک وکړو دوستانو، موږ درې اپشنه لرو. اول anyone can tag you، هیڅوک نشي کولی چې تا ټاګ کړي. only people you follow can tag you، هغه خلک تا ټاګ کولی چې ستا فالو کوي، ستا تعقیبوي. او اپس باندې کلیک وکوئ، هر څوک بیا کولی چې تاسې دغه کې ټاګ کړي. نو اوس دوستانو تاسې باید راولاړ شئ په دې کې. دا که چیرې تاسې غواړئ چې تاسې خپل ملګري خالص ټاګ کړي، نو هغه بیا دغه ځای ورته انتخاب کړئ. او که چیرې غواړئ چې هیڅوک مو هم ټاګ نه کړي دوستانو، نو دا هم بند کړئ او دا هم بند کړئ. ورسره دغه اخري دغه اولنی یو انتخاب کړئ anyone can tag you، هیڅوک نشي کولی چې موږ ټاګ کړي. نو داسې کله تاسې ټاګ انتخاب کړئ دوستانو، د هغه څخه وروسته به تاسې هیڅوک هم نشي ټاګ کولی. نو مننه دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوې ضرور لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.